دا چې رحمان بابا وایي چې زه عاشق یم سر و کار مې دی له عشقه نه خلیل نه داودزی نه مومند رشاد صاحب هم حق لري چې ووایي چې رشاد یم سر و کار مې دی له علمه نه غلجی نه دورانه یم نه غردش رشاد صاحب زموږ د ټول افغانستان د خلکو مشترکه پانګه ده. زه د رشاد صاحب رسمي شاګرد نه یم، دا چې زنګون مې کټ کړي په سیند کې ورته کښېنستلی، مګر زه هم د رشاد صاحب د شاګردۍ دا افتخار لرم چې هر کله ما خپل مشکل سوالونه پر دوی باندې حل کړي دي. او خاص د لوی استاد مرحوم حبیبي د انتقال څخه زموږ لپاره یګانه مرجع رشاد صاحب خانم دی. یو وخت به چې لمر راختلي سړی ګوري ستوري د سپوږمۍ پر شاوخوا باندې هم ستوري چندان نه ښکاري. اما په ترږمۍ کې اسمان د ستورو ډک وي، خورا زیات لایتناهي خو سربیره په هغه باندې هم ډېره رڼا نه لري. په ستورو کې خصوصا زموږ پښتانه چې اکثره کلیوال یو په دښتو کې اوسېږو، نو ډېر جالب ستوري یا د سهار سترګه ده یا د ماښام سترګه، هغه چې تر ټولو لومړی راپورته کېږي، هغه چې تر ټولو وروستۍ ډوبېږي. متاسفانه د دنیا په مقایسه باندې زموږ د ستورو شمېر ډېر کم دی. یو وخت به زموږ د فرهنګ اسمان هم د ستورو ډک دی. امید دی چې داسې وشي، اما د سهار سترګه او د ماښام سترګه به نو هېڅ وخت خپل ارزښت ترلاسه ورنکړي. زموږ په جامعه کې مرحوم مغفور لوی استاد حبیبي، رشاد صاحب، مرحوم ګل باچا ابوالفتح او رشتین صاحب او د دوی امثال دوی خپل نقش داسې لوبولی دي چې ممکن وي ډېر نسلونه وروسته به هم خپلې لارورکې کښتۍ د دغو ستورو پر استقامت باندې د منزل وخواته وبېولئ. درنو حاضرینو، فرهنګي ارتباطوالي چې دا زموږ په جامعه کې انکار نه منونکې خبره ده چې موږ د دې خبرې سره مخامخ یو، خصوصا په پښتني جامعه کې دا په سرزوري او سرتمبتي باندې نشي کېدلی. زیار غواړي، حوصله غواړي، زحمت غواړي، گذشت غواړي، مسامحه غواړي او داسې مثالونه چې موږ ډېر محدود لرو لکه رشاد صاحب، د هغو د اسوه حسنه تعقیب کولی شي چې تدریجاً تر یوه اندازې پورې دغه فرهنګي کمزوري و فقر د منځ څخه یوسي. زه چې ګورم دا وخت د رشاد صاحب د سالګرې په مناسبت باندې
داسې یوه عده یا د زموږ د موجودې فرهنګي ټولنې جوړه او عمده خلک راټول کېږي چې موږ د رشاد صاحب حیثیت د هرم د راس په شکل باندې فرض کړو نو دا کړۍ چې پوسټ ته راټوله ده دا تقریبا متصله و هغه راسته ده او نوې پېژندنه د رشاد صاحب وضعي ته مشکل کارېده چې دوی په خپله یې پېژني د داسې تقریبونو ته زما پیشنهاد دا چې که موږ یوه بله استفاده وکړو د دا ټولې جامعې د هرم ټوله برخې خصوصا تر قاعدې پورې د خپلو مشرانو سره آشنا کول او دغه ارتباط مستحکمول که دا کار موږ وکولی نو موږ به د جامعې د اتحاد وحدت او د همدستګۍ په لار کې ډېر کار کوي زه نه غواړم چې تاسې ډېر وخت ونیسي د دا لپاره هم عفو غواړم او رشاد صاحب ته یو ځل بیا تبریک وایم او د دغه غونډې سازمانهندګانو څخه ډېره مننه کوم تشکر لارښوونه وه او زه پکښې یو دغه وم چې خدای زه سرفراز کولم که نه فقط د دوی مهرباني دغه و اوس ډېر جراید دي ملي جراید ګمان کوم چې نشته اوس د انګار شمارې خطا نشته هغه زما یو کلیکسیون دی په کتابخانه کې تا لیدلی هغه شپاړس شمارې دي چې هغه فقط هغه شپاړسمه شماره چې هم هغه مصادره شوې ده هغه هم د مطبعې ایستلې وه هغه هم پکښې د هغه څخه سره دا یو ورګردو صدارت ته ورسېد متاسفانه نو ما صدارت څه پکښې نه صدارت نه علاوه په هغه کې زه خو کتابخانه کې ما کار کوم په سنه یو شپېته کې دغه ټول څه هغه اخبارونه چې وایي څوک ته وایي دا شخصي ورته وایي ملي ورته وایي د سنه 78 نه راپېښه تر د 250 خان تر وختو پورې چاپ شوي دا یو د یو خاص مکتوب په اساس یو خاص مرجع کوي ټول د مساوات د افغان ملت د شورا د شمارې د ټول دا یو شپېته کاغذه کتابخانه کې ما ریسرچ کاوه چې کوم کې کابل یو شپېته هلته داسې وشوه چې ما هغه ایداري او دا نور خو خلک دي چې ما راوستلي وو نو زه هر وخت اول هغه ستا نوم همیش په ډېر احترام او درناوي ځکه هغه سړي څخه ډېر مشهور یم د ایداري وجودي سره هغه ماته وایي چې یوازینی سړی یوازینی د کتابخانې رئیس چې د کتابخانې په اهمیت پوهېده او د کتابخانې په غني کولو کې داسې نسپلي کېدونکې هڅې کړي دي هغه خوښوي چې هغه د دې لږ دي کې زه اوس هم چې ورځم پوښتنه کوم هغه کلیکسیونونه چیرې دي هغه شته دي هغه وایي فلاني ځای کې دي فلاني ځای کې د صدارت څخه مو په څه رقم راوغوښتل ما مکتوبونه ولیکئ دا صدارت ته راوغواړ صدارت کتاب دغه څه کوي کلیکسیونونه څه کوي هغه اوس بېرته راغلي دي هلته یو شی ډېر مهم دی که نه یم خبر تاسو کار پر کړی دی که مرحوم استاد دې خدای وبخښي ما ته یو ورځ ټلیفون وکړی ویل یو سړی مې در ولېږو او مبارکي هم درته وایم یو دوه کلیکسیونه که څه هم ناقص دي درته راځي موږ کوه چې د لاسه دې ونه وځي ما ورته وویل چې څه دي ویل سراج الاطفال دی او امان افغان افغان هماغه دوه کلیکسیونه دي ول امان افغان دوه واره چاپ شوی دی یو وار دا ډېر دغه دی ته کار پر وکړه دغه زلمی څه یو وار اوله شماره او دومه شماره نشر شوې ده په دې کې بیاتنامې نشر شوې دا بېرته پاتې شوی بیا دومه بیا بېرته د اولې شمارې څخه شروع شوی دغه دوه اخبار ډېر کار پر دې باندې کار ښه دغه ښه لارښوونکي زموږ دپاره وه دا استاد مرحوم استاد مرحوم استاد بینوا دا ټوله
همیشه د کتابخانو په غني کولو کې ډېر کوشش او صرف یعنی تفسیر شریف محفوظ پاتې شو پیسې عبدالمجید خان خطی او خطي نه وای نو ما چی زړه خدای دې ماسي زه همیشه یادوم او په ډېره مېړانه دوه شعر ته راته واخیستو یو دا یو بل قرآن دی چې هغه 10 سپارې پر یوه پاڼه باندې لیکل شوي دي هغه دې د ده ځوړندې په دې خطي کتابخانه دا دواړه پیسې ما د عبدالمجید خان څخه واخیستې یو جلد قرآن کریم ما په قامه کې ولید د دې میز نه به حجم هغه زیاتي عرض طولې 1 متر او نیم پرید سړی نیکونه د داسې وو چې احمدشاه بابا ورته قرآن کریم د تلاوت دپاره هدیه کاوه او په دې خانې کې غریب سړی بیچاره و دغه کورونو کې دی هغه څڅوبې کې دی مکتوبه قامه کې ده خیر چې هغه حضرت صاحب 10,000 ورکړي موږ به هم ورکړو اوس کال آخر ده او په دې ربع کې موږ هېڅ پیسې نه لرو د کتابونو د هغه دپاره او دغه کال چې نوی شو ته بیا ما ته راشه او هغه دی وداسې بیا هم خوشحاله وم هارون نومېږي هارون مجددي دلته د پېښور ته تللی کتابونه به چېرته نور نه و یو قرآن کریم په هغې به څه حالت په هغه خپله په کندهار کې یو لوی قرآن شریف دی په خلقو مبارک استاد لیدلی دی هغه هم د احمدشاه بابا په وخت کې راوړل سوی دی او دا په کشمیر کې لیکل سوی ترجمه هم لري ډېر لویه لاندې یو میز باندې ایښي دي خلق ترې وځي و دغه لیکن ما 2-3 واره داسې کوشش وکړه چې هغه را انتقال شي اما د خلقو عقیده چې مې ولیده ما اوس به یو بل بلوا جوړه شي چې د خلقې څخه قرآن خلاص نو ډېر کوشش مې خرقې شریفه بیا هم محفوظه ده او د مزار دا مو 4 دانې وې هغه مو را انتقال کړ خطي کتابخانو ته 4 قرآن شریف په مزار شریف کې وه هغه هم خطي وه هغه مو په یو رقم باندې انتقال د ځان نوایي چې وایي د ځان نوایي محمد ترجیب خدای وبخښي اخبار کې لیکلي وه چې ټول بران قومي سیاسي قوامي هم زدهش با قلم و مرزا